فرضي منځونو سره چې کوم سنت دي که دا پاتې شي نو د دې قضا راوړی شو او که نه. الجواب د دې مسلې وضاحت په ډېرو ځایونو کې شوی دی ښه تفصیلي، خصوصا په هغه درسونو کې چې هغه د مانځه سره تعلق ساتي. سنت هغه سنت مونځ چې هغه د فرضو منځونو تابع پنځه منځونه چې دي. بعض سنت هغه دي چې هغه د فرض منځه نه مخکې دي او هغې ته ویل کېږي السنة القبلیه، او بعض سنت هغه چې هغه وروسته د منځه نه هغې ته ویل کېږي السنة البعدیه. بیا په دې کې بعض هغه دي چې هغه سنت مؤکده دي، هغه چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغې مداومت کړی او پرېښودی نه. او دا یو حدیث کې راغلی دی لکه عبدالله بن عمر روایت ته رضی الله عنهما په صحیح بخاري کې چې دا 10 رکاته دي. بل روایت کې راځي چې دا 12 رکاته دي. ماسپښین نه مخکې 2 کې یو بیا 10 راځي، که د ماسپښین نه مخکې 4 کې نو بیا 12 راځي. او 12 کول هم جایز دي په دې شپه ورځ کې، او 10 کول هم، ځکه چې دواړه حدیثونه صحیح حدیثونه دي. بیا په دې کې مؤکد کوم سنت چې راغلي دي یا د سحر د منځه د سنت دي، او صحیح بخاري کې دا روایت ته امام مسلم هم راوړی لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. رسول صلی الله علیه وسلم په نفلي منځونو کې او په دې سنتو کې د یو منځه دومره خیال به نه ساتو لکه څومره چې د سحر د منځه د 2 رکاتو کوم چې د فرضو نه علاوه د 2 رکاته سنت دي دې خیال به ساتو. یو روایت کې داسې هم راځي په صحیح بخاري کې دی لم یکن یدعهما ابدا، رسول صلی الله علیه وسلم د 2 رکاته نه دي پرېښودي. نو سنت طریقه دا ده، او د احادیثو نه دا خبره واضحه ده چې د سنت مونځ کوم چې د فرضو سره تعلق ساتي د دې قضا راوړی شي چې کله د نه پاتې شي نو دا راګرځولی شي کله عذر ختم شي. یو خو بې عذره سړي پرېښودو، چې بې عذره پرېښودو نو دی بیا د سره ګرځي، داسې معذوره خو نه و په هغه ټیم کې. خبره د هغه چا ده چې یو سړی عذر ورته دی او د هغې د لاسه چې دا پاتې شو، نو چې کله دا عذر د ده زایله شو ختم شو دی دې قضا راوړی شي. اگر که دغه مکروه وخت وي، مکروه وخت کې هم قضا راوړی شي. لکه هسې یو دلیل دوه د قیس بن عمر روایت دی او صحیح روایت ته امام ابو داود راوړی وی چې رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين. رسول صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو چې سحر د منځه نه باندې 2 رکعته لمونځ کړو. نو هغه تپوس وکړو وی صلاة الصبح رکعتان، د سحر د لمونځ هغه 2 رکعته کې. یو روایت کې راځي چې سحر د لمونځ 4 رکعته شو. نو هغه سړي ورته وی اني لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، ما هغه 2 رکعته سنت نه کړي کوم چې د فرض منځه نه مخکې دي. فصليتهما الآن، اوس مې وکړو. فسكت رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی شو. غلی کېده دلیل دی په دې چې دا کار جایز دی. نو اوس دې کې دی یو خو قضا راوړي، غټه مسله دا ثابته شوه. ورسره دا مسله چې دا وخت مکروه وخت دی، سحر د منځه نه نور راختو پورې، او په دې ټیم کې هغه د قضا د سنتو راوړي. او په دې کې رد دی په هغه چا باندې چې څوک وایي چې د سحر د سنتو قضا بیا یې نشي راوړی. دا ښه صحیح حدیث دی، او حدیثونو مقابله په تاویلو ماویلو باندې نه کېږي، او د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو مقابله د مولیانو په خبرو نه کېږي چې نه دا خو زموږ مولوي صاحب ویلي چې دا نه کېږي. دلته رسول صلی الله علیه وسلم وایي کېږي. یو بل حدیث کې راځي امام ترمذي راوړی دی ومن لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس.
که د چا نه د سحر دا 2 رکعته سنت پاتې شي نور رکعتونه باید دې وکړي او د دواړه طریقې جایز دي که یو سړی صبر کوي ډېره غوره ده ذکر او اذکار ورسره کوي تلاوت کوي او بیا د نور رکعتونه بعد دا 2 رکعته کوي صحیح ده او که نه د سحر د مانځه پسې کوي هغې نه وروسته یې کوي نو هم جایز دي مسله اصل کې دا وه چې د سنتو قضا راوړی شي او دا پې دلیل دی ځکه دا خو خپل وخت نه دی خو منځ کې پکې دا مسله هم راغله چې د سحر د مانځه سنت که دنه پاتې شي نو دا د مانځه نه بعد هم کولی شي او د نور د رکعتو نه بعد هم کولی شي او دواړه حدیثونه بیان شو او دا کم خلک چې مانځه له راشي او امام په فرض ولاړ دوی په سنتو ودرېږي دا سراسر په غلطه دي سراسر یعنی حدیث څه خبر هم نشته چې زموږ ولا د خپې اوبو ته کړو فرض مونځ چې ولاړي نو د رسول صلی الله علیه وسلم فتوه ده اذا اقیمت الصلاه فلا صلات کله چې د منځ لپاره اقامت وشي نو د دغه مونځ نه علاوه بل یو مونځ هم نه کېږي دغه ټیم کې بل چې فرض مونځ ولاړی جمع ولاړی ته څنګه بل مونځ کې داسې یو حدیث کې داسې راځي عائشه رضی الله عنها روایت ته امام ترمذي راوړی د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وی کان اذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د ماسپښین د منځه نه مخکې د 4 رکعات دې پاتې شو نو بیا به وروسته وکړو منځه پسې به وکړو او یو حدیث کې داسې راځي ام سلمه رضی الله عنها روایت ته په صحیح بخاري کې دی چې هغې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو چې د مازدیګر د منځه نه باندې 2 رکعاته کول او رسول صلی الله علیه وسلم خو د مازدیګر د منځه نه بعد د نور د ډوبېدو پورې منځه نه منع کړې ده نو هغې ته تپوس وکړو رسول صلی الله علیه وسلم ورته عذر بیان کړو چې انه اتانی اناس من بني عبد القیس د بنو عبد القیس وفد راغلی او قبیلې شغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر نو هغوی سره زه مصروفه شوم نو هغه 2 رکعته چې د ماسپښین د مانځه نه بعد دي هغه رانه پاتې شو وهما هاتان وهغه دا 2 دي بل دلیل پې دام دی رسول صلی الله علیه وسلم من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها صحیح بخاري کې دی چې څوک د مانځه نه اوده پاتې شي یا ترې هېر شي نو چې کله ورته رایاد شي او یا د خوبه راپاسې ودې کړي دا عموما علما د فرض مانځه لپاره بیانوي چې فرض مونږ د چا نه پاتې شو اوده یا ترې هېر شو چې کله راپاسېدو یا ورته رایاد شو ودې کړي نو دا خو حدیث عام دی من نام عن صلات چې څوک د مانځه نه اوده پاتې شو نو دا سنت چې دی دا مونځ دی سنت هم مونځ دی که د مانځه نه بهر دی مونځ دی نو دا حدیث عام دی ټولو ته شامل دی او خلاصه د مسلې دا شو چې که د چا نه د عذر د لاسه سنت پاتې شي یو خو هغه دی چې هسې بېباکي کوي او قصدن عمدن یې پرېږدي یو سړی فرض مونځ قصدن عمدن پرېږدي موږ د هغه مبارک کې دا وایو که دی دا مونځ 1 لاک پېرې راوګرځي الله یې ترې نه قبلوي هغې د ټوکې کولې خو یو سړی معذوره یې مونځ ترې پاتې شي هغه یې راګرځولی شي دغه شان سنتو مسله ده چې د چا ته څه عذر راپېښ شي د هغې د لاسه دې سنت پاتې شي نو وروسته یې قضا راوړی شي والله اعلم